لغمان ولایت اړوند مرکز باغ میرزا سیمې ته راغلي یو. دغه و په لغمان ولایت کې د املوکو سږني حاصلات و. په دغه باغ کې به څومره ونې تاسو کېنولې وي او د سږکال دغه حاصلات څنګه دي؟ سږکال محصولات ښه دي. ونو تقریبا داسې فکر وکړه چې 950 شاوخوا ونې به وي. بعضې ونې 10 منه کوي، بعضې 15 کوي، بعضې 15 کوي او چې ډېر بار یې 20 منو پورې هم کوي چې غټ ونه شي. چې په دې وطن میوه خوري خپل وخوره، دلته نور ځوانان هم مصروفېږي، خلک نور هم باغداري کوي چې ګټه وکړي، نور باغداري نور هم زیاتېږي باغداري. السلام علیکم. جوړ تازه ستړي مه شئ. د همیشه بهار یوټیوب چینل ډېرو درنو او خوږو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قانع الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو، د لغمان ولایت اړوند مرکز باغ میرزا سیمې ته راغلي یو او دا ځل تاسو لپاره د افغانستان یو بل ښایسته ښکلي حاصلات نندارې ته درښایو. تاسو به موږ سره په انځورونو کې ګورئ چې ماشاءالله ډېر ښایسته ښکلي املوک په لغمان کې او بیا د مرکز اړوند په باغ میرزا سیمه کې شوي دي. دلته موږ یو باغ ته راغلي یو چې تقریبا 15 جریبه اوږدوالی لري چې ټولو کې تقریبا تر 500 پورته ونې کېنول شوي دي او ټولو ماشاءالله ډېر ښایسته او ښکلي املوک نیولي دي. نو ماشاءالله افغانستان کې میوه‌جات
سږ ډېر په کش سره روان دي. انګور، انار، املوک، شفتالو، نو رنګارنګ او ښایسته میوې افغانستان کې پیدا کیږي چې خوشبختانه سږ لغمان کې بیا هم د تیر کال په پرتله باندې املوک ډېر زیات شوي دي. نو موږ هم په همدې تړاو دې باغ د مسؤلینو سره غږیږو چې د دوی د سږ کال د املوکو حاصلات څنګه دي، د تیر کال سره څومره توپیر لري، پکې زیاتوالی راغلی که کموالی راغلی، او په سږني کال کې د املوکو بازارونه څنګه دي، او دغه املوک د افغانستان دننه بهرنیو نورو کومو هیوادونو ته ځي. نو موږ خاص دغه خپرونه خاص همدې لپاره ځانګړې کړې ده په دې هیله چې موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ او موږ سره د جنتي وطن دغه ښکلې میوه چې املوک دی او بیا د شینکي لغمان دی د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ او زموږ ملتیا وکړئ. د باغ له مختلفو برخو څخه به موږ سره انځورونه هم ووینئ د راشکولو څخه. دلته دوستان لګیا دي او املوک راشکوي او پیټۍ کې بندوي تر څو بازار لپاره هم عرضه کړي. نو ماشاءالله ډېر زیات لوی باغ دی. نو په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه راسره تر پایه وڅارئ او خوند ترې واخلئ. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه د املوکو باغ ته راغلي یو. نو ماشاءالله ډېر ښایسته او ښکلي حاصلات یې ورکړي دي. دغه ورونه تاسو ګورئ چې فعلا دغه املوک یې د باغ څخه راشکولي دي، پیټیو کې بندوي تر څو بازار لپاره یې منظم کړي او بازار لپاره عرضه شي. نو ماشاءالله موږ چې ګورو ډېر ښایسته او ښکلی باغ دی، ډېر لوی هم دی. زموږ چې سترګې کار کوي نو تقریبا ټولې ونې ماشاءالله ډېرې زیاتې ډکې دي او ډېرې ښایسته املوکې هم نیولې دي، ښایسته پاخه شوي هم دي. نو الحمدلله افغانستان په بېلابېلو میوو باندې مالا مال دی او رقم میوې په افغانستان کې ډېرې ښایسته او زیاتې پیدا کیږي. خو الحمدلله په لغمان کې بیا املوک ډېر ښایسته او ښکلي
حاصلات ورکړي د تېرو کلونو په نسبت سږکال هم نو ماشاءالله موږ چې ګورو د املوکو باغونه دلته سخت زیات دي د لارې په سرونو هم ډېر زیات تر سترګو کېږي نو په همدې تړاو دلته یو باغ ته راغلو د باغ مسؤل ما سره ترڅنګ ولاړ دی دغه ونې به هم له موږ سره ګورئ چې څومره املوکې نیولي دي او معلومات به دا ورور هم له موږ سره شریکوي چې دوی د سږني کال املوکو حاصلات څنګه دي تېر کال سره څومره فرق کوي پکې زیاتوالی راغلی کموالی راغلی نو انشاءالله ورور به مخکې ځو او دغه معلومات به هم له تاسو سره شریکوو وروره پیل کې ستړی مه شي په خیر راغلی خیر اوسې وروره کور مو ودان چې دلته راغلی خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني نوم مې نیاز محمد دی دغه د چاردي اوسېدونکی یم نیاز محمد ښه وروره مخکې به هم ورو ورو سیده اگر چې ته د دې باغ مسؤل یې دغه ښایسته ښایسته ونې به موږ ته هم ښیي تر څو لیدونکي موږ سره وګوري هغه معلومات به انشاءالله په لاره کې شریکوو سیده مهرباني راځئ نو لیدونکو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه تاسو هم له موږ سره ګورئ او موږ پخپله هم ګورو چې ټولې ونې ډېرې ښایسته ډکې دي دغه سره سره او ښایسته املوکې نیولي تاسو ګورئ چې ماشاءالله ډېر ښایسته املوکې سږکال په لغمان کې بیا هم شوي دي وروره که راته ووایئ چې په دغه باغ کې به څومره ونې تاسو کېنولې وي او د سږکال دغه حاصلات څنګه دي سږکال هم حاصلات ښه دي ونو تقریبا داسې فکر وکړه چې 900 شاوخوا ونې به وي 900 شاوخوا ونې به وي ماشاءالله بیا خو ډېر غټ باغ دی که نه دا به ټول څو جریبه راځي ستا په نظر 14 جریبه به وي شاوخوا 14 جریبه 14 جریبه که راته ووایې چې دغه یوه ونه که نه چې مثلا سړی د سر څخه تر بیخه پورې ټول راپاکه کړي که نه املوک ترنه وشکوي دا به څومره نیسي دا خو معلومات یې نه کېږي نو هغه وخت کې معلومات کېږي کله چې وتلې اوس موږ غاټنې لګې وو واټکلن بعضې ونې 10 منه کوي بعضې 15 کوي بعضې 15 کوي او چې ډېر باري 20 منو پورې هم کوي چې غټ ونه شي مخکې به چې دی که نه دغه املوک اکثره چې دی خام به خلکو شکول بیا به یې کاربیټ کول خو اوس چې ګورو ماشاءالله ظاهري داسې معلومیږي چې ټول پاخه دي خوراک لپاره برابر دي دا وروسته کاربیټ ته ضرورت لري که نه خوراک لپاره منظم دی اوس خو یې رنګ راوړی ده دا چې ژمي موسم نږدې سي بیا رنګ راوړي او کاربیټ بعضې خلک ورکوي بعضې نه ورکوي دا د هوا پورې دی بعضې ځای کې هوا ډېر یخي هغه ځای رنګ زر راوړي بعضې وخت کې چې کوم ځای ګرم وي هغه وروسته رنګ راوړي هغې کاربیټ ته ضرورت ده بیا او که دا راته ووایي چې دغه ونه چې مثلا تازه کینول شي که نه د دې حفاظت څنګه دی څنګه کینول کېږي څه شی غواړي دې لپاره خو کوم خاص سره یا مواد نشته دی ونه چې کینول شي چې اوبه هغه وشي ډډې ته یې اوبه ونه رسیږي او پارو ورکړ سي جمعې طرف نه او ونې چې غټې سي بیا اول خو واړه کې متوجه شه شاوخوا هغه پرېښودنې شي بیا 2 دواوې دي یو د زمستاني روغن ورته وایي ژمي کې وهل کېږي بیا یو وروسته اوس بعضې خلک اوس میوو کې هم دوا وهي چې یو رقم ته داغ غوندې کوي چې هغه داغ ونه کړي دغه دوا وهل کېږي مخکې به هم ځو صحیح ده انشاءالله ځکه باغ ډېر زیات لوی دی او نورې برخې به هم په لیدونکو باندې وګورو مهرباني ورمخکې شه ځئ نو لیدونکو د دې باغ په منځ کې بعض ځایونو کې چې دی دغسې ښایسته ګازرې هم کېنولي تاسو ګورئ چې دې باغ ته یې څو شانده ښکلا ورکړې ده ځکه ټول باغ کې ماشاءالله موږ چې ګورو اوبه هم دلته لغمان کې پرېمانه دي نو فکر کومه دلته ورته کوم ټیول هم وهلی دی او د دې ونو ترمنځ چې کومه فاصله ده دې کې ورته ګازرې کېنولې دي نو په یو وخت کې چې دی دوی د دې باغ څخه 2 حاصلات اخلي هم املوک ترې اخلي هم ترې ګازرې اخلي که دا راته ووایي چې دغه املوک تاسو چې اوس دغه شکولي وو که نه ورونه هلته لګیا وو دا کوم ځای درځه کېږي افغانستان ولایتونو ته ځي دننه که نه کوم خارجي هیواد ته م ځي یاره خارجي هیواد ته خو پاکستان خو خپله لري او اوس کابل ته روان دي کابل ته کېدای شي زموږ نور ولایتونو ته به لاړ سي خو خارج پته ما ته معلومات نشته او ستا په نظر څنګه دي قیمتونه سږکال د املوکو تېر کال سره څومره فرق کوي سږکال ښه و که تېر کال ښه و
ښه دي سږ کال هم ښه دي پروس کال لږ زره دا بازارونه پاکستان نه ملوک راته دغه بازارونه لږ زره خراب کړي سږ کال هم ښه دي او پروس کال نه ښه دي سږ کال لکه دغه ورونه چې اوس دغه پیټۍ ډکوي که نه دغه یوه پیټۍ به څومره اخلي دغه پیټۍ نو 6.5 کیلو مي 6 مي معلومات نشته نو یعنې د من نه کم اخلي من نه کم اخلي او کیلو په څو راځي بیا دا کیلو نو موږ کاټن حساب ده لکه تاسو چې د مکمل کاټن خرڅوئ کاټن خرڅوو یو کاټن څو یو کاټن اوس بازار په هغه ده چې بازار کې څو 1.5 خرڅېږي 1.80 1.80 دغه ریټونه دي ډېر ارزانه نه دي دا سږ کال دي نو ملوک خپله وطن هم ډېر څو لغمان کې مو ډېر سوي دي یوه خبره ده که نه چې موږ بار بار په خپرونو کې مې یادونه کړې ده او موږ بار بار هر ځای کې دا خبره کوو که نه چې کله د افغانستان دغه تازه میوهجات شروع شي که تر څنګ ترکاري باب دي نو دې وخت کې دغه نرخونه ډېر زیات ټیټي که نه خو کله چې افغانستان کې دغه میوهجات ختم شي که ترکاري باب دي که میوهجات دي بیا چې د نورو هېوادونه موږ واردوو خصوصا پاکستان نه دغې وخت کې بیا نرخونه ډېر ګران دي ستا په نظر څه کول پکار دي افغان دولت ته تر څو د دې خوندي ساتلو لپاره باید هغه څه وکړي دا خو باید هغه ورته پیدا کړي سردخانې او برقونو سیستم اوس پروسه کال بعضې تاجرانو هغه سردخانو کې ایښي و د برق نشتوالي له امله ډېر مالونه تاوان سو چې بیرته بازار کې 50 روپۍ خرڅوله پچې چې دې ته ډېر ګرانه تمام سوی و دغه مشکل شته پروس کال بعضې تجارانو مالونه خراب سو د برق نشتوالي له امله او بعضې دا مو کې چې نور هېوادونه چې کوم نه لري هغو سره د هغه جوړه کړي چې هغو باندې خرڅ کړو دغه وطن نه وځي میوه قیمتیږي او که موږ چې اوس ګورو تاسو تقریبا 15 مزدوران خو هم نیولي دي در سره کار کوي او ستاسو تکلیفونه وګوره دې دپاره چې بیا سره ورکوئ په دې حفاظت نو چې خواري ته یې ګوري ډېر ارزانه دي خو کله چې بیا افغانستان کې دغه میوهجات خلاص شي بیا هغې وخت قیمتونه ډېر لوړ دي همداسې ده که نه همدغسې ده نو لرې هېواد نه راځي هغه باندې کرام راځي هغه ځای کې چې خرید کېږي مصرف راځي هغه دي نورې مصرفې پرې راځي دغه په خاطر قیمتیږي اوس دغه وطن هغه دی چې باید کوم هېواد چې نه لري همغې سره د قرارداد وسي چې ولیږل سي وطن نه وځي لکه چې اوس انار دي انګور هم سږ کال ډېر ارزانه و دغه چې بل هېواد ته لاړ نه شي ارزانېږي په لغمان ولایت کې د املوکو تر څنګ بله کومه میوه ډېر ښه حاصل ورکوي یا خو چې موږ ګورو ماشاءالله املوک سږ کال سخت زیات دلته شوي که نه دلته بل څه ښه حاصل ورکوي لغمان کې املوک ډېر دي او کیدای شي 2 کالونو بعد سخته ډېر سي نور باغونه هم کرل سوي په الینګار کې دي په الیشنګ کې خپله مرکز کې هم ډېر دي او شفتالو هم ډېره ده په کرغیو کې ده مرکز کې هم ده دغه میوې دي نو شفتالو هغه یې ډېر ده املوک او که دا راته ووایي دا کومه تجربه ده که نه خپله د داسې ځان لپاره شخصي ګرلې دي ځکه په یو وخت کې 2 میوې ترلاسه کوي هم ګازرې هم املوکه ښه پوښتنه دی که دا ښه ده ورته املوکو ته یو خو املوکو هغه راځي بار ډېر نیسي هر کال نیسي دغه ترکاري باب چې دی هغه ډېر خوري پارو ډېر خوري یو ورته هغه نه پرېږدي ګیا به نه پرېږدي ګیا به یې پاکوي دغه 2 شی دي چې ونې ته ډېره ګټه کوي یو پارو یو چې ګیا ورته پرې نه دي او نسبتا که اوس جوار وکرې دغه فصل ته تاوان ده جوار ډېر جګیږي دا شی نه جګیږي او مشکلات پیدا کوي املوکو ته مطلب چې کله له خیره دغه املوک د ټولولو نه خلاص شي ورپسې متصل تاسو ګازر شروع کوئ بیا او ګازرې هم رسیږي بیا چې املوک خلاص شو ګازرې دي او څه اخوا دېخوا نور کرم دي او ګلپي هم کار دي که دا راته ووایي چې دغه تجربه د څه کلنۍ وه که نه پروس کال هم تکرار کړې وه نه پروس کال هم کرلي دي 4-5 کاله کېږي دا ګازرې او نور شیان هم کرلي او چې دغه باغ کې بیا ګازرې وکړې ګازرې بیا څو پاکټ ورکوي ستا په نظر والا نو پټې پورې ده حاصل پورې ده چې حاصل خو کي اوس معلومات نشته ښه ګزاره کوي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې که دا راته ووایي چې تاسو سره په دغې باغ کې څومره کسانو ته د کار زمینه برابره ده او چې کله دغه املوک کوئ تاسو سره څو کسان په کار مصروفه وي اوس لګیا دي تقریبا 18 نفره شاوخوا به وي اوس 18 نفره همدغه یو باغ او څه فکر کوئ چې دغه باغ به تاسو په څومره ورځو کې وش کوئ که نه محدود یې ونش کوئ بیا ځکه دې خو ډېر وخت هم دی که نه چې تر څو ټول باغ خلاصوئ د بازار په تقاضا به تاسو مخکې ځئ که نه لګیا نور معلومات نشته چې 20 ورځې لګېږي 25 ورځې لګېږي خو
یعنې میاشت پورې تاسو سره دا خلک مصروفه یي؟ او یاره 15 دیرشو پورې به مصروفه وي، دیرشو ورځو پورې. خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه. وروستیو کې د لنډ پیغام اورو، څه کول پکار دي افغانانو ته، ځوانانو ته، تر څو د خپلې میوې څخه په استفادې سره هغو به یې څه وکړي؟ بېشکه او هر سړی د خپل وطن میوه هغه کي چې دغه یو خو دهقانانو ته ګټه ده او دغلته نور ځوانان هم هغه کېږي. اوس دا ملوک دي دغه چې کیله خوري، ملوک دی وخوري چې ریټونه هم جګېږي چې پردي وطن میوه خوري خپل وخوره. دلته نور ځوانان هم مصروفېږي، خلک نور هم باغداري کوي چې ګټه وکړي، نور باغداري نور هم زیاتېږي باغداري په هغه کې. دغه هغه ده چې باید چې نورې میوې خوري دا هم هغه وخوري چې ګټه یې ورسېږي بېرته زموږ خپل وطن ته. ام خورما هم ثواب. ام خورما هم ثواب. ډېره مننه، ژوندی اوسئ، کور ودان. کور هم ودان، راتګ نو مننه. خیر اوسئ. نو درنو لیدونکو، ماشاءالله لکه څرنګه چې ورور مخکې یادونه وکړه، ټولې ونې ماشاءالله بیخي مالا مال تاسو ګورئ چې د سر څخه ونیسه تر لاندنۍ برخې پورې، او ډېر هر مانډه تقریبا تر 20 زیاتې املوک دانې نیولې دي. نو رښتیا هم چې خپل تولید ګل تولیدي او بیا د ګران افغانستان میوجات خو ډېر زیات خواږه دي، ځکه په طبیعي اوبو باندې زیاتره دغه ونې رسېږي، دغه میوجات رسېږي. او کله چې هم یو شی په طبیعي ډول ورسېږي هغه ډېر زیات خوندور وي، ډېر زیات په زړه پورې. تاسو به املوک خوړلي په مختلفو ځایونو کې، اکثر هغوی د کاربیټ په واسطه دا پخ کړي، په لنډ وخت کې ډېر زیات پخ کړي چې هغې کې دومره خوند نه وي په نسبت د دغې باندې، ځکه دا په طبیعي اوبو باندې چې دی پاخه شوي دي او تر دې مهاله پورې را رسېدلي دي. نو دغه املوک تاسو اوس ګورئ ماشاءالله بیخي زیات پاخه دي. نو حاجت د دې نشته دی. مخکې ورور هم یادونه وکړه چې دا باید کاربیټ شي، ځکه مستقیما د خوراک لپاره آماده دي. نو تاسو هم کولی شئ چې لغمان ولایت ته تشریف راوړئ. نو دلته ماشاءالله د چکر لپاره هم ډېر ښکلي او په زړه پورې باغونه شته دی. املوک به هم دلته وخورئ، ځان سره به یې کورونو ته هم یوسئ. نو له تاسو بیا هم دغه غوښتنه ده تر څو د خپل تولید څخه استفاده وکړئ، ځکه زموږ بزګران ورسره پر مخ ځي، ځوانانو ته د کار زمینه برابریږي، تر څنګ ورسره د افغانستان اقتصاد نور هم مخکې ځي. نو دغه په لغمان ولایت کې د املوکو حاصلات که چېرته مو هم زموږ دغه خپرونه خوښه شوې وي نو حتما د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ. اکثره مسافرو ته د دغې خپرونې لینک ولیږئ تر څو هغوی هم له موږ سره په لغمان ولایت کې د املوکو سږني حاصلات وویني. تر بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، موږ ته اجازه راکړئ. تر بیا لیدو ښې چارې، پاک الله مو مل شه.